ګلپری لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې دغه جالبه کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. تپه تیاره وه، نه پوهېدم چې موټر مې په کوم موشم کې روان کړی و. کله به چې کوم بل موټر مخامخ راغی او د چراغونو وړانګې به یې زما موټر ته راننوتې، نو په قرار به مې پر اکسلیټر پښه سسته کړه او په بره لګېدلې هنداره کې به مې د شاته ناستو چادريوالو میلمنو د نندارې هڅه وکړه. دا وخت زه په سوچونو کې ډوب وم. را په یاد شو چې څنګه مې له ښاره د کور پر لور حرکت وکړ. په دې ماښام مې د کور لپاره څه سودا هم له ځانه سره واخیسته. خپل موټر ته چې پر سر یې په یوه ګروپ کې د ټیکسي لمبر لګېدلی و ور پورته شوم. ساعت ته مې وکتل، له ځانه سره مې کور ته د تګ نیت وکړ. زموږ ولسوالي له ښاره نږدې 30 کیلومتره لرې وه. ما به په ښار کې ټیکسي ګرځوله او په اونۍ کې به ایله یو ځل کور ته تلم. دا وخت لمر نږدې و، خپله اروا د تیارو غیږ ته وسپاري. ما هم نور نه غوښتل چې کوم کس دې په ښار کې د سورلۍ په نیت پورته کړم. موټر مې چالان کړ او په یو بغ له ښاره د وتو په حال کې وم. کله به چې کور ته ماښام مهال روانېدم، نو په هډه کې به مې یو او بل لور سترګې وګرځولې. کوم کلیوال به چې د کلي له موټرونو پاتې وو، نو د خدای د رضا لپاره به مې له ځان سره پورته کړ. کله به مې چې کلي ته ورساوه، پر جیب به یې ګوتې وهلې. ما به ورته ویل چې دعا کوه او د پیسو په تمه دې نه یم. هغه به که زوړ و که ځوان، په دلو دلو دعاګانې به یې راته وکړي. دې کار به راته یو ډول ډاډ او اطمینان راوباښه او پر خپل دغه عمل به خوشحاله وم. په دې ماښام مې په اډه کې 2 چادريوالې ولیدې. یوې لاس راوت کړ، په اشاره یې راته د درېدو وویل. ما موټر د هغوی تر خوا ودراوه. یوه چادريواله را مخته شوه، راته ویې ویل: وروره، سرې کلا ته خو به نه ځې؟ اول خو مې زړه راته اجازه را نه کړه. له ځانه سره مې وویل: ناشنا تورسري دي، نارینه هم نشته ورسره. انکار به وکړم، ورته وبویم چې سرې کلا ته نه ځم. خدای زده چې څه را په زړه شول. عاطفه مې په څپو شوه، په زړه کې راتېره شوه چې دا خوارانې به شپه چېرته تېروي. هسې نه چې د ښار په لوپرانو واوړي. خدای مه کړه حیات یې کوم نقصان ونه رسېږي. لږه ایخوا دیخوا نور هم را په زړه شول. ما لا سوچ کوه چې نوموړې مېرمنې راته یو ځل بیا وویل: ای ځوانه، د کلي موټر رانه تللی دي، دلته راباندې شپه راځي، ثواب به دې وشي. که شنه کنډو پورې دې ورسولو، کرایه به دې هم درکړو. پر زړه مې د رحم اوبه توی شوې. د دروازې قیدونه مې پورته کړل، ورته د کېناستو مې وویل. هغوی له حرکاتو داسې وښودله چې زما پر دغې پرېکړې خوشحاله شوې. کله مې چې موټر روان کړ، د عطرو خوږ بوی مې تر پوزې شو. بیا پر ځان نه یم پوه شوی چې له ښاره په کومه ووتم. په زړه کې به مې ویل چې که وتوانېږم د دویمې چادريوالې خبرې واورم. له ځانه سره مې وویل: ښایي هغه پیغله وي او له حیا څه نه وایي. ښایي د داسې حسن او ښایست خاونده وي چې کله مخه یې چادري پورته شي، نو موټر به مې د مخ په پلوشو کې ډوب شي. بیا به مې د نفس د طغیاني تصمیم له مخې هغه څه را په زړه شول چې له اخلاقي تقدسه به راته تېری ښکاره شو. دا وخت به مې پر خپل نفس د نه حاکمیت اندېښنې پر خپل ایمان وډارولم. څو ځله به مې پټې توبې ویستلې او پر خپل دریځ به پښیمانه شوه. موټر مې لا د خامه سړک پر لوړو ژورو کې مخ ته پرته لار له پښو تېروله چې پوخ عمرې ښځې ستونی راښکته کړ او ویې ویل: استاذه، موټر خو به دې خپل وي؟ ما سم د واره ورته وویل: هو، موټر مې خپل دی، په ښار کې پرې پیسې ګټم، ساعت مې تیر دی. ما دا خبرې د یوه خاص هدف لپاره وغځولې. دا وخت مېرمنې وپوښتل: ښځه لرې؟ بچي مچي دې شته؟ دا وخت مې د خپلې مړې مېرمنې څېره سترګو ته شوه چې په مینه مې ورسره واده وکړ او له 6 میاشتو وروسته له ژوند سره د تل لپاره مخه وکړه. زه لږه شېبه چوپ وم. فکر مې کاوه چې دغه مېرمن ښایي د خپلې ترڅنګ ناستې ملګرې لپاره د کوم مناسب ځای په لټه کې وي. دا وخت مې په ذهن کې د خاموشي چاردیوالي خیالي تصویر راغی، لکه د باګرام ترکه، لکه د چین ښاپیرۍ او لکه د جنت حوره. له ځانه سره به مې په ذهن کې یوه په زلفو کې پټه پیغله ترسیم کړه چې له مخه به یې ښکلا څپې وهلې. بیا به مې خپله خیالي ښکلا د هغې چاردیوالي صورت ته وبخله چې فکر مې کاوه پیغله ده. زه د همدې سودا په تصویر کې ورک وم چې ښځې راته وویل: استاذه، څنګه غلی شوې؟ زر مې ورته وویل: نه ترور جانې، واده مې نه دی کړی. دا وخت یو موټر مخامخ را روان و. کرار کرار ته چراغونو وړانګو زما د موټر وروستی سیټ روښانه کاوه.
په هنداره کې مې ولیدل چې په خمرې ښځې خپل مخ لوڅ کړی. ما هم له اکسلیټره پښه سسته کړه. سترګې مې په هغه تصویر کې خښې کړې وې چې پر هنداره به کله څرګنده او کله به د موټر له جمپ سره ورک شو. زما اټکل پر ځای و. هغه د همدومره عمر ښځه وه، خو لا یې هم د خپلې ځوانۍ رنګ او روغن له لاسه نه و ورکړی. صورت یې پر غوښو آباد و او پر مخ یې نور او نمک نڅا کوله. راته یې وویل استاذه ستا په شان ښه سړی چېرته پیدا کیږي؟ خدای درته ښایسته ځواني هم درکړي، تا ته د ښځو څه کمی دی؟ بیا یې وویل په چا دې جرګه او مرکه کړې او که نه؟ دا وخت نو ما په زړه کې ګوډې ماتولې. پر مخ مې لاس راښکله ځانه مې تمه پیدا شوه. د همدې ورځې په سهار مې خپله ګیره د چا خبره چپاتراش تراشلې وه. پر شونډو مې لمده ژبه راښکله او له ځان سره مې وویل انځرګله بچیش لکه چې کار وشو. پوه شوم چې د هغې مېرمنې د پوښتنې ځواب مې نه دی ورکړی. ورته ومې ویل ترور جانې د قسمت خبرې دي، تر اوسه مې جنۍ نه ده خوښه شوې. ما له خپله خبره نه وه خلاصه کړې چې راته ویې ویل سودا مه کوه، خدای به داسې ښځه درکړي چې هم حیا ناکه وي او هم د ښاپیرۍ په شان ښایست ولري. د جنۍ کور هم د سم ځای په لټه کې وي. ستا د ښایسته ځوانۍ سره ښایسته ښځه مناسبه ده. د دې ښځې خبرو پر ما داسې اغېز کړی و لکه د بنګال کومې جادوګرې چې څوک د جوګ او منتر لاندې نیولي وي. موټر مې د چا خبره د میږي په مزل روان کړی و. په زړه کې مې تېره شوه چې ورنه وپوښتم چې څوک ده، د چا له کورنۍ ده، د چا ښځه ده؟ بیا مې وویل ورکه یې کړه، اوس به راته یو کتاب خبرې شروع کړي او اصلي موضوع به رانه پاتې شي. دا وخت مې زړه د زمري کړ او ورته مې وویل ترورې دا به د لور وي؟ هغه لکه چې همدې خبرې ته انتظار وه. بې له صبره یې وویل هو مال د خدای دی، دا مې لور ده ګلپري. څه کاله 13 کلنه شوه، ډېره حیاناکه ده، لکه ځان دې چې ګورې د ګل غوندې مې رالویه کړې. چاته مې نه ده ورکړې، زه هم ستاسې په شان دروند ځای ورته ګورم. د ګلپري د نوم په اورېدو مې د ښکلا په سرلی زړه ته راننوت. پر شونډو مې مسکا خوره وه. نه پوهېدم چې په کومه دنیا وم. له ځانه سره به مې ویل 18 کلنه پیغله، هغه هم ګلپري، چاته یې ورکړې هم نه ده. بس د ښځې دې وروستیو خبرو ته سم پیریانو ونیولم. دې جملو مې پر زړه حکومت کاوه. 18 کلنه ده، چاته مې نه ده ورکړې، د ګل غوندې مې رالویه کړې، ستاسې په شان دروند ځای ورته ګورم. په روحیاتو کې مې طغیان او بغاوت له ورایه برېښېده. دا مې پر زړه لوی ارمان و چې یو ځل خو مې د ګلپري مخ لیدلی وی. خو د هغې مېرمنې خبرو په دې ډاډه کولم چې جنۍ به سمه هوره وي، سمه به له کوچو جوړه وي. دا ځکه چې مور یې اوس هم حسینه ده او فکر کیږي چې ښه ځواني به یې درلوده. ما دغه اټکلونه سره پرتله کول چې د شین کنډو سیمه پر رسېدو وه. شین کنډو د غره په لمنه کې له سړکه یو څو قدمه لرې د یوه کلي نوم دی. د کلي حریم ته په رسېدو مې ساه وختله. پښې مې اکسلیټر ته نه ورتلې. نه مې غوښتل چې دغه 2 مېلمنې رانه لاړې شي. له ځانه سره مې په دې هنر فکر کاوه چې څنګه وکولی شم هغوی په دې قانع کړم چې شپه له ما سره وکړئ. له ځانه سره به مې وویل چې خپل کور ته به یې بوزم او بیا به د کور د ښځو له خولې د ګلپري د ښایست په باب کیسه واورم او ښایي د دې چانس ومومم چې د چراغ رڼا ته یې وګورم او د ښکلا ننداره یې وکړم. کله چې د شنه کنډو برید ته ورسېدم، مېرمنې را باندې غږ کړ په ځوانۍ د برکت شه، همدلته مو ودروه. ما چې هر څومره ورته وویل چاپړوسي و ټینګار مې وکړ چې شپه به له ما سره وکړئ. کوم ځای ونه نیوه. موټر مې په تپ په تیاره کې د یو ګړنګ پر سر ودراوه. چراغونه مې ورته روښانه پرېښودل. د شین کنډو کلي ته څو قدمه پیاده لاره وه. هلته د موټر د تګ امکان نه و. دا وخت مې داسې احساس وکړ لکه 2 قیمتي مرغان مې چې له ګوتو الوزي، لکه 2 ښاپیرۍ چې رانه رسخت اخلي. له وخت نه په ګټې پورته کولو مې د موټر دننه ګروپ روښانه کړ. هغوی ځان راټولاوه. په خمرې مېرمنې راته معناداره مسکا وکړه او په ډېر څه یې وپوهولم. دا وخت مې فهم او شعور له لاسه ورکړل. ځان رانه په یوه نامعلوم حالت کې ورک شو. هغې دویمې چادرېوالې ګلپري ته مې له شرمه نه شو کتلی. هغه لکه د یو میانه او مناسب قد پیغله سر تر پښو په چادري کې پټه وه. ان تر دې چې زه د لاسونو په لیدلو هم بریالی نه شوم. دوی دواړه ښکته شوې. په خمرې مېرمنې وویل راشه چې د خپل کور پته درکړم، بیا به له خیره راشي. دا نو د دې مېرمنې یو بل وروستی پیغام و چې زما زړه ورسره د هوس ټوپونه ووهل.
هغه یو څو قدمه د مخه شوه، زه ورسره غبرګ روان وم. د یوه ګړنګ پر سر ودرېدو. مېرمنې کلي ته ګوته ونیوله. په تپ په تیاره کې یې راته وویل هغه د غره په لمن کې په هغه کور کې رڼا ګورې، هغه زموږ کور دی. ما لا په چراغ کې سترګې ګنډلې وې چې د شا له خوا د کلاشینکوف د لټ له اواز سره راباندې غږ وشو. شور ونه خورې، لاسونه پورته که، که نه مازغه به دې وشیندم. ویرې واخیستم، زړه مې په درزېدو شو، لاسونه مې پورته نیولي وو. لږ په ډډه کوږ شوم، د موټر څراغ مې سترګې واخیستې. ګورم چې یو ځوان څادري له مخه وغورځوله. بې واکه او په ورخطا انداز مې له خولې ورته ووتل ته ګلپري. هغه په پوره ځواک په لغته ووهلم او ګړنګ ته یې وغورځولم. بیا پر ځان نه یم پوه شوی چې سبا څنګه د شنه کنډو خلکو راپورته کړم او څنګه یې روغتون ته یوړم. اوس پوه شوم چې د ګلپري مینې رانه هغه موټر واخیسته چې ځان ته به مې پرې روزي ګټله. ټیکسیوان دا وویل او پر مخ یې اوښکو لارې وکړې.